علیکم ویورز. امید لرم تاسو ټول به روغ جوړي او د ژوند په مزو کې یې. زما په بله ویډیو باندې تاسو بالکل پوه شوي او تاسو به دا هم کتلي وي چې په امازون باندې کم قسمه کارونه کیږي او تاسو ته ما ویلي مو چې کوم یو ستاسو لپاره بهتر دی. په هغه ویډیو خو ما انشاءالله ډېر خواري کړې وه. دا زموږ د چینل سټارټینګ ویډیو دي، هم غلطي پکې راځي. نو نن دا ویډیو موږ زده کوو د امازون لینګویج په باره کې. د امازون خپل داسې څه اکرونیم دي او خپل داسې څه الفاظ دي چې په هغې باندې تاسو پوه شوي نه یې، نو تاسو ته مخکې ډېر قسمه مسایل راتلی شي. نو نن موږ راځو او د امازون لینګویج سټارټو او سټیپ بای سټیپ مخکې ځو. نن موږ زده کوو چې په امازون باندې اف بي اے ته وایي او اف بي ایم ته وایي. اف بي اے وایي فولفلمنټ بای امازون او اف بی ایم وی فولفلمنٹ بائی مرچنٹ. څه مطلب؟ اف بی اے مطلب دی فولفلمنٹ بائی امازون، مطلب هر کار د امازون په سر. اف بی ایم مطلب دی هر کار د خرڅوونکي په سر، مرچنٹ په سر، اف بی ایم مرچنٹ په سر. لکه څوک چې دا مال خرڅوي ټول هر څه د هغه په سر. اف بی اے مطلب ټول هرته ځکه د امازون په سر فرض کا یو پروډکټ دی تا په یو ځای کې واخیستو او دا قدي نه د امازون پریزنټر ته راوړل او بیا ګاهک راتلل او هغه مال خرڅول، بیا د هغې پیکینګ کول، د امازون لوګو کول او په لوګو پې لګول، ټول هر څه د امازون په سر. اف بی اے څنګه دی؟ اف بی اے داسې دی لکه فرض که تا یو پروډکټ واخیستو په اسټرالیا کې او ته اسټرالیا کې هغه پروډکټس راوړې د امازون پریپ سنټر ته، نو که تا چېرته اف بی اے کړي، لکه اف بی اے دې جوین کړي، نو تا نه به امازون د دې پروډکټس پریپ سنټر راوړو ته څه مناسب قسمه پیس والي. هغه هر څو دي، $2 دي، $3 دي، پاکستانۍ 500,000 روپۍ دي. د هغې پیسې به تا نه والي او پروډکټس به راوړي پریپ سنټر ته. پریپ سنټر کې به چې کله ګاهک راشي او ستا را پروډکټس واخلي، نو په دې پروډکټ باندې به امازون خپله لوګو ولګوي، دا پروډکټ پیکینګ به وکړي او ګاهک له به یې ورکړي. دا ټول هر څه د امازون په سر شول. خو که نه ته چېرته اف بي ایم کې اف بي ایم پروګرام دې جوین کړي، بیا به ته څه کوې؟ بیا به تاسو داسې چل وکړئ چې اف بي ایم والا به دا کوم سودا چې دا کوم مال چې د اخیستی دی په اسټرالیا کې، دا به راوړي خپل کور کې، یا په ګودام کې کېږدي یا به ځان سره خپل کور کې کېږدي. په خپل کور کې به یې کېږدي. چېرته ګاهک رالی نو داسې چل به وکړي چې لکه دا پروډکټس پیک کول، ټول هر څه د اخیستونکي کوره پورې وړل، دا به د چا په سر وي؟ دا به د خرڅوونکي په سر وي. که زه خرڅوم، که ته خرڅوې، که بل خرڅوي. او په اف بي اے کې به دا شی نه، اف بي اے کې به ټول هر څه وړل راوړل، پیکینګ هر څه به د امازون په سر وي. اف بي ایم به ټول هر څه د خرڅوونکي په سر وي. اوس موږ پېژنو چې اف بي اے فایدې څه دي او د اف بي ایم نقصانات څه دي. اف بي اے کې یو دا فایده ده چې اف بي اے کې ټول ټینشن فری کار دی. مطلب صرف پروډکټس لیسټ کا په امازون باندې او خرڅول، ګاهک له پیکینګ کول دا او ګاهک کور ته رسول، دا ټول به د امازون په سر وي. نو ځکه موږ تاسو له یو مشوره درکوو، که چېرته تاسو نوي یې، که په اسټرالیا کې یې، پاکستان کې، افغانستان کې یې، په هر ملک کې، نو اف بي اے سلیکټ کوئ. صحیح شو؟ اف بي اے بالکل ټینشن فری کار دی. پیسې به هغه وخت کې تاسو مناسب پیس په امازون والي او هغه ټول هر څه به امازون وکړي. او اف بي ایم کې لږ خواري هم سوې وه او دا یو ډیفیکلټ کار دی. نو ځکه موږ تاسو ته وایو چې اف بي ایم نه قلار شئ. اوس د اف بي ایم یو فایده دا ده چې پرایم بیج، چې کله امازون ته یو ګاهک راشي، نو دې ګاهک ته امازون وایي چې ته زموږ پرایم پروګرام جوین کا، یعنې پرایم پروګرام کې ځان شامل کا. نو که هغه چېرته پرایم پروګرام جوین کو، نو هغه به داسې چلو شي چې د پرایم پروګرام یو څو پیسې دي دا به هغه ته میلاو شي. چې کله پرایم پروګرام کې ځان جوین کړي، نو هغه ته به یو دا فایده وشي چې د دې ډیلیوري پیس چې کوم دی، لکه دا سامان د ګاهک کوره پورې وړل، دا به امازون وکړي او پیس به د هغه نه والي. د پرایم یو پیدا داره. بل د دې پرایم بله پیدا داره چې د پرایم کې چې کله ته پرایم پروګرام جوین کړي، نو تا نه به د دې پروډکټ راوړو اخیستل پرې شي او بل دا پروډکټ به تا ته په ارزان قیمت باندې هم میلاویږي. ځکه تاسو ته موږ وایو چې اف بي اے وکړئ او پرایم پروګرام کې ځان جوین کړئ. بل د دې امازون څه داسې قسمه فلمونه دي، ډرامې دي، پکچر دي
چې اچي بل یو کس ګوري نو هغه نه پیسې اخیستل کېږي. خو لیکن چې چا پرایم پروګرام جوین کړي هغه نه بالکل د دې پیسې نه اخیستل کېږي، بالکل فری او مفت هغه د امازون فلمونه، پکچرز، ویډیو، ډرامې هر څه به د امازون فری ګوري. بل د امازون بکس دي، هغه بکس به هم د کس فری ګوري. که چېرې بل کس که چېرې د چا دا پرایم پروګرام جوین کړی نه وي او هغه وایي چې زه د امازون بکس ګورم یا ویډیو ګورم، نو به د دې پیس داخلوي، د خپل پیس دی هغه به داخلوي. خو لیکن د پرایم والا کس به بالکل دا پیسونه نه ورکوي. صحیح شو. دا و د اف بي اے څه فایدې او موږ تاسو له دا مشوره درکوو چې اف بي اے وکړئ. خو اوس یو خبره دا پاتې شوه، ډېره امپورټنټ خبره دا ده چې د دې خپل پروډکټس دي چې په هغې باندې پرایم بیج وي، لکه هغوی پکې دا پرایم بیج ورکوي چې هغه پروډکټ څوک اخلي هغه پروډکټ کسټمرز دي هغوی ته پرایم بیج میلاویږي. دا یې په تاسو چې کله امازون ډاټ کام یا امازون بازار ته ورشئ نو هغې کې د هر یو پروډکټ پته لګي چې دا یو پکې پرایم والا دی او دا یو پکې پرایم والا نه دی. صحیح شو. دا زموږ په اف بي اے او اف بي ایم باندې خبرې. نو که تاسو دا ویډیو خوښ شوي او سم دې زده کړي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو ځان نه امازون سیلر په رښتیا جوړول غواړئ نو موږ سره دې چینل کې څنګ په څنګ اوسئ. والسلام.